پښتنو خپلې لوبې پرېښې دي، د بل په لوبو باندې اخته یي، یو بل سره جنګوي نه، او یو د بل ته چې دی پوچ رد وایي. د افغانستان او د پاکستان په مابین کې چې کرکټ میچ دا داسې دی، خاص لکه هغه د انډیا او د پاکستان په مابین کې چې به میچ ولو، ټکان دي، یو بل ته شرطونه سره لګي، خوابدیانې په ډوډیانې او کالي او میټایانې خاربازي روانه ده. نه، دا کرکټ د انګریزانو لوبه ده، دا د پښتنو لوبه نشي کېدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم نقیب الله کلزی، دا د زما یوټیوب چینل، او نن به موږ مجلس کو پښتانه خپل لوبي د لاس ورکړې دي، پرېښې دي، او کشنیانو نوی نسل ته د کم لوبي ورشي پر دا باندې موږ مجلس کو. خو دغه څه مخکې دغه زما یوټیوب چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او کمنټ پر ورکړئ، یا زړه داسې یو شی مې پر ورکړئ، بیا به موږ مجلس کو. دوستانو، د کرکټ سیزن دی، او دا کرکټ چې دی دا د کومې خوا سره راغلی او څنګه د زموږ په وطن کې اوس اکشنیان کوي، هر یو په کرکټ باندې اخته دی، دا د کوم ځای سره راغلی، د چا لوبه ده، پر دا باندې مجلس کوو. دا د 18مې پیړۍ خبره ده چې انګریز دلته راغلی، بر صغیر پاک و هندو د مغل حکومت سره ختم کړي، ایسټ انډیا کمپنۍ په تور رالو نه، یو سامراج او غټ او زورور او واکدار قومونه چې راځي، نو خپل ثقافت او کلتور هم د ځان سره راوړي. نو دا رقم انګریزان چې هم د وطن لر رالو په انډیا او پاکستان او هندوستان باندې نه، دا سره یو پر دا باندې چې دی حمله یې وکړه، او د کاروبار په نیت راغلی ولو، بیا نو معاشي حمله پر وکړه. نه، نو د دې سره د دې علاقې خلک چې هغه ورته کتل، د انګریزانو د میم او انګریزانو میسټر دا په پاس کې چې کله لوبي سره کولې، نو دا کرکټ به کوي. نه، نو دا رقم د زموږ مقامي خلک، هندوستانیانو که پاکستانیانو که مجاپیانو که څوک نه، دا هم دغه لوب ورسره زده کړه، ابدي په پاس کې لوبي سره کولې. دا رقم دا رواج څه دی، هغه انګلند، یوکې، انګریزانو یا فرنګیانو یا سمریجانو زموږ وطن لر راوړي. دلته زموږ په وطن کې د پښتنو کشنیانو څه اوس پوښتنه وکړي، ورته ته توپ ډنډه پیژنې؟ دی وایي یا خوسی ته پیژنې، الاداد زموږ لوبه وله هغه پیژنې، دا رقم چې و غیږه وله زموږ په مابین کې مختلف چې دی هغه لوبې کېدلې. نه، و د پښتنو کشنیانو څه پوښتنه وکړه، ورته وویل یاره ته دا لوبې پیژنې؟ یو هم په دا نه دی خبر چې ورور الاداد و چیشته وایي، غیږه و چیشته وایي، خولۍ و چیشته وایي، خوسی و چیشته وایي، او توپ ډنډه و چیشته وایي. ملا چرګک، د ملا چرګک لوبه څوک پیژني؟ هېڅوک یې نه. بس کرکټ دی او لګیا دی، ګرده ورځ لګیاوي دي. کرکټ د فرنګیانو د انګریزانو یو کلتوري الغار چې راغلی، ایسټ انډیا کمپنۍ چې راغله، هلته بس کرکټ چې دی هغه و دا خلکو ته ور وښوي. نه، ابدي هم بیا د ولې سامراج چې راځي خپل کلتور د ځان سره راوړي. وروره عمران خان چې کرکټ پرېښی دی، موږ هم کرکټ بیا نه دی کتلی، بس پرې مې شوی. نه، نو خوند یې ولو، دور یې ولو. نو دا لوبي چې دی زموږ مقامي لوبي چې دی، د دې خوندي کېدن ډیر ضروري دی، باید چې زموږ نوي نسل ته چې دی هغه یې موږ ور وښوو. نه، یاره د کرکټ په باره کې خو دا مشوره د هغه سړي زه نوم نه اخلم، بیا د یوټیوب خو له پالیسیانې دی، نه، چې هغه ورته ناستلو او ګرد یې راوړي، یو غټ ډیکټیټر تېر سوی دی، نه، د جرمني په ماضي کې. نو هغه د میچ ولو، د انګریزانو د جرمني والا سره میچ و، 3-4 ورځې دی ورته ناستلو، اخر چې وروره ریزلټ چې راغلی، ولې دا میچ دی هغه ټیسټ میچ دی هغه ډرا سولو. نه، ته ول دا څنګه وسولو؟ ته دا راویې بوله 3-4 ورځې رضایه که ورته ناستو نه یو وګټئ د فوټبال رقم، نه بل چا وګټله چې څوک ګول سولو، نه، یا کې زموږ قومي کیلو. نه، نو دلته هغه راغلی ګرد کرکټ والا داسې په لین کې ودرول بس چرماری، نو سره ختم یې کړل. نو د کرکټ چې دی هغه د زموږ په وطن کې خو سره خلکو دا ویلی چې یاره کرکټ هیله که وروره، دا یو د ښځو کیل دی. نه، نو زموږ په وطن کې زموږ خپلې د کشنیانو، زما خپله په کشنیوالي په یاد یاره چې ماچ د باران به سولو،
موږ به الادات کوي نه په الادات کې داسې و دا په باران کېدل په ګرمي کې دا لوبه نه کېدل الادات داسې و یوه ګلۍ یا یو کلی د کلي یوه کوڅه یا بله کوڅه نه دا به مې سره وټاکلی چې باید در دې ځایګي څه ونیسئ در دې ځایګي په مابین کې نه لکه نه یا پټپټانې چې ورته وایي نو دا رقم باران کې به موږ منډې ولې یو د بل څه چې دی هغه ځان بچاوي او یو ټیم به په یو کې به هم شپږ هلکان ول په بل کې به هم شپږ هلکانو یو شپږ ځوانان به بلې خواته بل خواته ول نه موږ به منډې سره ولې یو په بل باندې هغه اول واری چې به د چا ول هغه به ولاړو په دا ګلیان کې به سره پټ سولو نه په باران کې او باران به ورېدی موږ به هم منډې پسې ولې چې څوک مې ونیوي هغه به برته هغه مقام لر راوړي د کوم مقام څه چې دا لوبه شروع سوې وله نه نو ډېر ښه خوند به یې کوئ نه بیا دا خولۍ وله په خولۍ کې ورو خولۍ به یو بل ته چې دی هغه به پر سر باندې پرتې وې دی په مابین کې داسې ګلداره وه په دا کې به ناستلو نه او دا بل ګروپ له راغلی د زلمیانو له راغلو خولۍ به یې جنوي نیوله داسې یو خاص مقام ول هغه ته به یې منډه کړله هغه ته به یې وروړل بیا به دا ناست چې و دا ګرده به منډې پسې ولې د راځېږي بیا غېږې کېدلې هغه یو بل به داسې دلته به پټو وتړئ نه داسې دا ګنډه کې پټو به یې ونیوئ او یو د بل به سر راګوزارول یو ډېر ښایسته بیا ملا چرګک کولم یو غټ د یو هلک سترګې به مې ور پټې کړلې او ګلداره کې به ناستلو دا نور به شاوخوا پر څرخېدل لاس به یې وروړی تنګوی بیا نه ده به دا دغه چې دی دا پټو به یې راواخیستې دا یو بل به په ول نه او یا بیا دا ته راوکړلو چې بهی دا بیا دا ته رام کول چې سترګې به یې یو د دواړه غور پټې کې په مابین کې به یو پټو ورکړي یو بیا خواته کښېنوي بل بیا خواته او دلته به یو شی انټر یا د پټو رقم به یې جوړ کړي نه هغه به ناره پر وکړله ده به دا سوټی پورته کوي وبېولئ هغه به یا خطا سو یا پر ده ولګېدی نو موږ به ډېر ښه ساعت سره تېروئ نه او خوسۍ به مې کوئ نه دا یوه پښه به مې ونیوله نه شاته داسې په دا بل لاس باندې عموما په دا شي پښه باندې به موږ ولاړو کیڼۍ پښه به مې پورته کړله بیا په کیڼۍ پښه چې مې پورته کړله په دا شي لاس به مې دا پښه د شا د خوا ونیوله منډې مې ورولې بیا به یوه غوا وله داسې یو کوټه د خاورو هغه به یې جوړه کړې هغه به په دا پښه وله نو د پښتنو ډېرې ښې مقامي ځایي لوبې ولې چې دا نه اوس په یو کتابو کې خوندي پاته دي په باران کې به موږ د نجونو به لاډو کوله موږ به دا دغه کوئ شپین ژرکې به مو کوئ نه بیا به مې خیرات وکړي په هغه کې به هم خلکو چې اغلا کې څنګه اصولونه ډېر ښایسته یو د ساتیري یو دور ولو نه توپ ډنډه به ولم غټه لکړه به راسره وه یو ګین به ولو پیټو به ولو نه دا به مو وولئ منډه بیا به یو دورې داسې منډې وي د یو خاص مرکز پورې به ولاړئ په د افغانستان کې ډېره کېږي توپ ډنډه نو اوس چې ګوره کېږي که نه کېږي ځوانان ظاهره د هلته هم اوس کرکټ چې دی هغه دغه سلو نو دا کرکټ زموږ په وطن کې یو د بل د نفرت سبب جوړیږي او د افغانستان او د پاکستان چې کله سره می چې په دا وټلانو کې ته وګوره نه کنداریانو یا مهاجر وو یا زموږ د وطن علاقې ځایي خلک دي نه یو بل ته چې دی خربازي سره کوي او شرطونه سره لګوي هغوی د کاروبار دپاره د خپل پیسو د ډالرانو دپاره چې دی هغه دا لوبه کوي موږ دلته یو بل ته سره ماتو لکه سیاسي کارکنان نه غټ لیډران هلته په اسمبلۍ کې یو ځای سره ناستي دوی دلته په ګلیو په کوڅو په کلیو په ښار کې یو بل سره ماتوي و یاره دا زما ګوند دی دا زما سیاسي دی دا رقم دا هم وایي دا زموږ ټیم دی زموږ د ملک ښه دی بای لوبه ده په ښه خندا باندې په ښه طریقه باندې وګوره یا لطف جن واخله دا اوس چې دی یو د بل سره چې دی هغه ته نفرت کوي نه د نفرت سبب دا لوبه جوړیږي دوی خپلې پیسې پکې دغه کوي ګټي بیا دا ملټي نیشنل کمپنیانې دا په اشتهاراتو په ایډورټایزمنټو پبلسټي کې څومره پیسې چې دی هغه په دا کې لګولې دي نه او یو بل سپانسر کوي وایي دا کلاړی به زه په دونګه واخم دا به نو بیا هغه ستا د هیواد سره مینه چې څه سوله ته یې د پاکستان غه یا د افغانستان یا د انډیا غه هلته خرڅېږي په آی پی ایل یا په
پی سی ایل یا دا رقم په نور سیریز کې چې دی یو د بل لپاره پیسې چې دی هغه واخلي او د خپل ملک خلاف چې دی هغه جنګیږي نه جنګیږي یا لوبه کوي نو بیا ستا هغه د هیواد سره مینه او محبت او حب چې دی د هغه وطن سره مینه هغه بیا څه سوله نو خو دلته ظاهره د ستا انټرست پکې شامله دی نه نو لہذا دا کم خلک چې د کرکټ سره دا کرکټ اوس ډیر کمرشل سلو هغه په اول شپو کې د عمران خان او د جاوید مداد یا د هغه سره مخکې دور چې ولو هغه په صحیح معنا د خپل هیواد دپاره یو ملک کوي یو اعزاز یې حاصلوي یو بازي د خپل ملک دپاره کول اوس خو ټوله کمرشلس او ملټي نیشنل کمپنیانې را روانې دي دا کلاړیان یې اخیستې دي موږ چې وایي دا د هیواد دپاره چې دی هغه بازي کوي لوبه کوي اصل کې د خپل مفادات دي نو ان شاء الله تعالی هر ماخستن به پر دا باندې به مختلف موضوعات په انسان پر رویو باندې به موږ مجلس کوو حاضر دم نکی بکزی ته ورکه اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد